سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم دوستانو تاسو ته د ډاګز ایرډراپ د نقدولو او ویډرا مکمله طریقه وښیم. دوستانو دغه ایرډراپ څو ورځې مخکې ما په خپل واتساپ ګروپ او ټلګرام چینلونو کې معرفي کړ او ومې ویل چې دغه یو ریل ایرډراپ ده او ډیر ژر لانچ کیږي. نو اوس دوستانو لانچ شوی هم ده او راځم په دې ویډیو کې تاسو ته د ویډرا طریقه او مکمل ټول درښیم. راځئ ویډیو ما سره تر پای وګورئ. که چینل کې نوی چینل سبسکرایب کړئ. ډاګز ایرډراپ به راواز کو دوستانو، دلته به اوپن ووهو، خپل اکاونټ ته به داخل شو. البته دا مو وایم دوستانو چې دې کې اوس نور راجستریشن نه کیږي او فری ټوکن نور نه ورکوي. مخکې چې ته راجستریشن کړی او خپل ټوکن ورسره دي نو هغو ته ویډرا طریقه ښیم. ایرډراپ ته به داخل شو دوستانو. څوک چې د ویډرا وړي صحیح ده، ویډرا وړ چې هغه ته ډیپوزټ ټو ایکسچینج آپشن وازده، او څوک چې د ویډرا وړ نه وي دوستانو دا آپشن ورته بیخي شتون نه لري، یعنې هغه نور بیا نشي کولی دی نه ویډرا وکړي څوک چې د ویډرا وړ نه وي. نو راځو دې ته چې دې نه به اوس ویډرا څنګه کوو. ویډرا لپاره به دوستانو راشو ډیپوزټ ټو ایکسچینج آپشن باندې به کلیک کوو. دلته دوستانو ګورئ درې طریقې دي د ویډرا لپاره. اولا ایکسچینجونه یا همغه صرافۍ دي. دومن ټلګرام والټ ده چې ټلګرام والټ افغانستان کې کار نه کوي دوستانو. دریم آپشن چې ده دوستانو داسې ده نور والټونو ته ویډرا ده، لکه ټون کیپر والټ، مایټون والټ درته وایم اوکې ایکس والټ او نور والټونو ته د ویډرا ده چې دا آپشن اوس مهال فعال نه ده. دا به دوستانو په 20 تاریخ فعالیږي، یعنې کله چې دا لانچ شو د لانچ نه وروسته دا آپشن فعالیږي بیا موږ کولی شو خپل ډاګز ټوکن هر والټ ته چې مزړی لیږلی شو. اوس فعلا موږ کولی شو په افغانستان کې چې یو افغانانو لپاره ایکسچینج آپشن فعال ده، ایکسچینجو ته یې لیږلی شو. زه راځم په ایکسچینج کلیک کوم او لاندې کنټینیو ووهو. دلته دوستانو دوه ایکسچینجونو ته موږ کولی شو چې دا ولیږو. اوکې ایکس بایبیټ دوستانو، اوکې ایکس هم افغانستان کې بدبختانه همدې ورځو کې بند شو. اوکې ایکس ته هم موږ نشو لیږی، اوکې ایکس نه هم تیریږو. نو بایبیټ ته یې لیږو دوستانو. بایبیټ ایکسچینج بالکل کار کوي افغانستان کې، په تذکره هم ویریفای کیږي. بایبیټ باندې کلیک کوو، لاندې سنډ هیر باندې کلیک کوو، دلته دا ډول آپشن راځي، لاندې یس باندې کلیک کوو. نو دلته اوس دا ډول یو صفحه راځي د ویډرا لپاره. دلته به اوس موږ څه کوو، خپل بایبیټ اکاونټ ته به ځو. اول به د بایبیټ یو آی ډي اخلو، بیا به د ډاګز ټوکن ادرس او بیا به ورسره میمو ادرس راخلو. دا به ټول څنګه کوو راځو. زه خپل بایبیټ اکاونټ ته ځم. بایبیټ ته چې راغلی دوستانو لومړی به تاسو دغه پورته یو عکس غوندې ده په دغه کلیک کوئ. په دغه چې مو کلیک کوو ګورئ دلته لیکلي یو آی ډي. نو دغه یو آی ډي باندې به موږ کلیک کوو، دا کاپي کیږي. دا څنګ ته یو د کاپي نښه ده، دا کاپي اخلمه، دا کاپي شو. را به شو چېرته ډاګز ایرډراپ ته به راشو. نو دا به را اوپن کړمه دوستانو، خپلې صفحې څخه وتی ده. بیرته خپل آپشنونه وهمه، بایبیټ دغه د دې اول ځای کې به همدا یو آی ډي ورکو. زه یو آی ډي ور کاپي کوم. دوم ځای کې ادرس غواړي. راځو بایبیټ ته، بایبیټ نه وځو، اسسټ برخې ته راځو. دلته به په ډیپوزټ باندې کلیک واخلو دوستانو او دلته به ادرس را کاپي کو. ډیپوزټ وهمه دا لاندې ډیپوزټ کرپټو باندې به کلیک کو. چې په دې مو کلیک کو پورته سرچ کې ورته لیکو ډاګز. صحیح ده ډاګز. دا چې مو کلیک کو دا ګورئ لاندې راغی ډاګز ټوکن همدغه یو ده نښه هم همدا ده، په دې به کلیک واخلو. دلته دا لاندې ټون باندې به کلیک کو. دلته اوکې وهو دوستانو. دلته لومړي کې دا ګورئ وایلټ ادرس. دا وایلټ ادرس به د څنګ کې کلیک کو، دا به را کاپي کو. دا را کاپي شو. راځو دلته اوس وایلټ ادرس ور پیسټ کوو. دغه دا مې پیسټ کو. بیرته بیا راځو. دلته ګورئ دوستانو ټیج میمو یو نمبر ده، دا به له دغه ځای نه دا هم کاپي کو. ټیج میمو هم باید موږ ورکو. چې ور مو نه کړلو ویډرا مو بیخي نه را رسیږي. دا به په دا لاندې میمو برخه کې ورکو. میمو برخه کې چې مو ورکړه دغه د هر څه تکمیل شول دوستانو. دلته به اوس لاندې سینډ ووهو. سینډ چې مو ووهه زموږ ویډرا تکمیل کیږي. زه اوس نه غواړم دغه کې سینډ ووهم ځکه په دغه بایبیټ ته ما له خپل بل اکاونټه ویډرا کړې. زه راځم تاسو ته یې ښیم دوستانو. زه راغلم خپل اصلي ډاګز ایرډراپ ته. دا ګورئ ما سره 99,980 ټوکن دي چې ما ویډرا وهلی او دا ګورئ ویډراوینګ کې دي چې ویډرا دوستانو په 20 تاریخ را رسیږي. صحیح ده 20 تاریخ باندې را رسیږي. نن 18 د اګوست ده. 2 ورځې وروسته د دې ویډرا زموږ بایبیټ ته را رسیږي او په بایبیټ صرافي کې ده په مستقیم ډول لانچ کیږي. اوس هم لانچ شوی ده په ګیټ صرافي کې. چې تاسو تصویر کینی ګیټ صرافي کې هم لانچ شوی، خو عمومي لانچینګ په 20 د اګوست په اوکې ایکس بایبیټ او نورو صرافیو کې کیږي.
نو دغه دوستانو مکمله طریقه وه، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. تر بیا زه تاسو په خدای سپارم.